السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، بیا هم ښه راغلاست. موږ او تاسې به نن د اووم ټولګي بیولوژي شروع کوو چې په همدې ویډیو کې به موږ او تاسې په حجره او مایکروسکوپ باندې حجروي نظریه، د حجرې له مخې د حجرو ډولونه، د حجرې جوړښت، حجروي ارګانیلونه او د حیواني او نباتي حجرې په مقایسه باندې بحث کوو. نو اول موږ او تاسې راځو حجره پیژنو. حجره څه ته ویل کیږي؟ حجره ګوري په بیولوژي کې تر ټولو هغه اساسي او بیزیک شی دی چې هغه موږ تاسې داسې وایو چې حجره د ژوندیو موجوداتو ارثي، وظیفوي او تکاملي واحد دی. حجره د ژوندیو موجوداتو وظیفوي، تکثري، تکاملي او جوړښتیز واحد دی. ارثي دا معنا چې خواص له یوې انسان څخه بل انسان ته چې انتقالیږي، دا خپله د حجرو په وسیله باندې کیږي. ځکه نر او ښځه یو حجره سره یو ځای کیږي، بیا له هغې څخه یو ژوندی موجود لاسته راځي. او وظیفوي دا معنا چې د انسان بدن کې هر څونه وظیفې چې سرته رسیږي، که تنفس ده، که تغذیه ده، که تکثر ده، که حرکت دی، دا ګرده حجرې کوي. او یا مثلا تکاملي، یو انسان چې له کوچنیوالي څخه ځواني ته ځي، له ځواني څخه سپینږیرتوب ته ځي، دا ګرده پړاوونه یا تکامل چې دی کوي، دا هم د حجرو په وسیله باندې کیږي. نو لکه څنګه چې یو دیوال له خښتو څخه جوړ دی، د هغسې ګرده ژوندي موجودات له حجرو څخه جوړ شوي دي. هغه نو فرق کوي. یو میږی په میلیوناو حجرې لري، همداسې انسان تقریبا 100 ټریلیونه حجرې لري. هر څومره چې د حجرو شمیر زیاتیږي، ژوندی موجود هم ورسره غټیږي. د میږي د حجرې او د پیل د حجرې په جسامت یا غټوالي کې نور هیڅ فرق نشته، فقط دا دی چې میږی لږ حجرې لري او پیل بیا ډېرې حجرې لري، نو ځکه سره غټ شوی دی. نو دغه حجره څنګه وپېژندل سوه؟ حجره د مایکروسکوپ په وسیله باندې وپېژندل سوه، ځکه په کال 1665 کې 1665 کال باندې د رابرټ هوک په نامه باندې یو عالم راولاړ سولو. د کارک یو لرګی، دغه د کارک لرګی تر مایکروسکوپ لاندې څه به وکوي؟ د ونیوی. کله چې ونیوی، هلته به دا کارک په لرګي کې داسې ساختمانونه معلومېده، داسې کوچني کوچني ساختمانونه معلومېده، عین داسې لکه د کوټې په رقم باندې، د کوټې په رقم کوچني کوچني ساختمانونه وه. نو دې ته د نوم ورکوي سیلولا. بالاخره دغه سیلولا بیا وروسته په څه باندې واوښته؟ په سیل باندې واوښته. لکه څنګه چې دغه ساختمانونه د کوټې په رقم وه یا د حجرې په رقم باندې وه، نو ځکه د حجرې نوم ورکول سو. رابرټ هوک کشف کړه. او بل کله چې مثلا د مایکروسکوپ په وسیله باندې دغه حجره لیدل کېده، هلته مایکروسکوپ ډېر ساده و، خو اوس مایکروسکوپونو پرمختګ کړی دی، یا مثلا د هغې ډېر ښه جوړښتونه یې رامنځته شوي دي. نو دوی کولی شي حتی تر 10 میلیونه پورې هم یو شی غټ وښیي. نو یو مایکروسکوپ تاسې په شکل کې دلته ګورئ، دا مختلفې برخې لري. دا د سر برخې ته یې موږ تاسې وایو اکولر هم ورته ویلی سو، د سترګې عدسیه هم ورته ویلی سو. همداسې دغه ځای ته یې موږ تاسې وایو د مایکروسکوپ جسم یا باډي ورته ویل کېږي. دغه ځای ته یې ویل کېږي د مایکروسکوپ بازو. همداسې دغه عدسیې چې تاسې ګورئ، دا دې ته یې وایي د شي عدسیې یا ابجکټیو لینز ورته ویل کېږي. د شي عدسیې هغه د سترګو عدسیه وه، دا بیا د شي عدسیه ده. همدغه ځای ته موږ تاسې وایو میز. دې ځای ته یې میز ویل کېږي. دا لاندې ځای ته یې ویل کېږي سټیج یا پایه. په دغه میز کې دلته ځینې داسې کلیپونه شتون لري، داسې ساختمانونه دي. دې ته موږ تاسې وایو سلایډ کلیپس، یا مثلا هغه کلیپونه چې دغه سلایډونه ټینګ ساتي. سلایډ بیا چې ته ویل کېږي، سلایډ بیا داسې د ښیښې په رقم باندې یو ساختمان دی، په دې باندې یو شی ایښودل کېږي، په هغې سره بیا کور سلایډ ایښودل کېږي، تر څو بیا موږ تاسې تر مایکروسکوپ لاندې دلته کښېږدو او تر هغې لاندې بیا یو شی موږ تاسې ووینو. همداسې په مایکروسکوپ کې ځینې نوبونه شتون لري یا پیچونه شتون لري. دغه یو پیچ ته موږ تاسې وایو فاین
نوب یا مثلا کوچنی نوب دا هغه نوب دی چې په یو شی باندې فوکس کوي. دلته یو بل نوب هم شتون لري دې ته موږ تاسو وایو کورس اډجسټمنټ نوب دې ته ویل کیږي. دا بیا هغه نوب یا مثلا پیچ دی چې دغه میز کښته او پورته کوي. یو بل نوب هم ستا چې هغه بیا د میز یوې او بلې خواته بیایي. نو دا د مایکروسکوپ ساختمان او د هغې مختلفې برخې سوې. اوس موږ تاسو وایو چې حجروي نظریه ګوري څنګه رامنځته سوه. کله چې حجره د مایکروسکوپ په وسیله باندې کشف سوه د سیل نوم ورکول سو نو بالاخره مختلف علما راولاړ سو په دې باندې کار وکړي چې له هغې څخه یې درې مشهور عالمان د ماتیاس شلایدن او بل تیودر شوان او رډولف ویرشو دغه درې عالمان راولاړ سوه. هر یوه جلا جلا د حجرې په هکله باندې معلومات ورکړه چې له دې څخه بیا حجروي نظریه جوړه سوه. دوی څه وایي؟ دوی وایي ټوله ژوندي موجودات چې دي هغه له حجرو څخه جوړ سوي دي لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې خبره وکړه. او بل دوی دا وایي چې ټولې نوې حجرې دا لاسته راځي له چا څخه؟ له پخوانیو حجرو څخه. له پخوانیو حجرو څخه لاسته راځي. او همدارنګه دوی داسې وایي چې دغه د ژوندیو موجوداتو اساسي او جوړښتیز واحد چې دی اساسي او جوړښتي واحد یې خپله چې دی حجره ده. دې درو خبرو ته وایي سیل تیوري یا حجروي نظریه. همداسې د حجرې له مخې ژوندي موجودات په دوو برخو باندې ویشل سوي دي. په څو برخو باندې ویشل سوي دي؟ په دوو برخو باندې ویشل سوي دي چې له مخې د حجرې له مخې. یو ته موږ تاسو وایو ملټي سیلولر او بل ته موږ تاسو وایو یونی سیلولر. ملټي سیلولر هغه ژوندي موجودات دي چې هغه له څو حجرو څخه جوړ یا له ډیرو حجرو څخه جوړ. او یونی سیلولر بیا هغه ژوندي موجودات دي چې هغه فقط له یوې حجرې څخه جوړ. د یوې حجرې څخه لکه مثلا بکټریا، امیب، یوګلینا او همداسې له څو حجرو څخه چې جوړ دي هغه لکه موږ خپله انسانان او یا حیوانات یا نباتات عالی دا بیا له دې څخه جوړ شوي دي. نو اوس موږ تاسو د حجرې په جوړښت باندې بحث کوو چې مثلا په یو حجره کې اوس موږ تاسو راځو د حجرې د جوړښت په هکله باندې بحث کوو چې مثلا یو حجره څنګه خپل ساختمان لري. ګورئ که چیرې مثلا زه فرض کوم چې دا یو حجره ده، دا یو حجره ده. دغه حجره درې اساسي او مهم برخې لري چې اول ته موږ او تاسو وایو حجروي غشا، دې ته په انګلیسي کې ویل کېږي سیل ممبران. او همداسې په دغه حجره کې سایټوپلازم شته. د دایرې په داخل کې چې کوم مواد دې ته وایي سایټوپلازم، دا خالي سایټوپلازم. همداسې د حجرې په مرکز کې ډیری وخت یو بل ساختمان شتون لري چې دې ته موږ تاسو وایو هسته. دا درې مهمې برخې دي. اوس د دغه حجروي غشا وظیفه څه ده؟ د دې حجروي غشا وظیفه دا ده چې مهم او ضروري موادو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، خو هغه مواد چې هغه مضر وي هغه نه پرېږدي چې له حجرې څخه د باندې ووځي. یا مثلا په حجرې دننه کې چې کوم فضله مواد جوړیږي دغه فضله مواد د دې غشا د لارې تیرېدلی شي. دا حجروي غشا داسې خاصیت لري چې خپله دا له شحم او پروټین څخه جوړه ده. له دوه ډوله شیانو څخه جوړه ده چې یو شحم دی او بل پروټین دی. دغه شحم او پروټین څخه چې دوی جوړ دي نو هغه مواد چې په شحم کې منحل وي هغه مستقیما تیرېدلی شي، خو هغه مواد چې له پروټین څخه یا مثلا له په اوبو کې منحل وي هغه بیا مستقیما نشي تیرېدلی، بلکې دلته ځینې خاص پروټینونه دي یا دروازې دي د دې د لارې بیا دوی تیرېدلی شي حجروي غشا ته، حجرې ته البته. بل بیا سایټوپلازم دی. سایټوپلازم بیا خپله یوه نیمه مایع خاصیت لري. په دغه سایټوپلازم کې مختلف ارګانلونه شتون لري چې له هغو څخه یو مثلا موږ تاسې رایبوزوم ویلی شو. دا څه شی دی؟ رایبوزوم
رایبوزوم دی. رایبوزوم څه وظیفه لري؟ د دې وظیفه دا ده چې دی حجرې ته پروټین جوړوي. همداسې په حجره کې یو بل مهم ارګانیل شتون لري. کله چې مثلا رایبوزوم پروټین جوړ کړي بیا دغه جوړښت ته راځي. دې جوړښت ته یې وایي مایټوکاندریا. دا بیا څه کوي؟ دا بیا حجرې ته انرژي تولیدوي، انرژي ورکوي. د پروټین جوړوي، دا ځي مایټوکاندریا ته، هلته انرژي پکې تولیدېږي. همداسې په دغه حجره کې یو بل ساختمان شتون لري چې دې ته یې وایي لایزوزوم. لایزوزوم بیا څه وظیفه لري؟ دا بیا په خپل ځان کې ځینې انزایمونه شتون لري. دغه انزایمونه بیا څه کوي؟ دا بیا د تجزیې او همدارنګه د هضم دنده په غاړه لري. مضره مواد یا مثلا پروټیني مواد دا ټول دی څه کوي؟ په ځان کې تجزیه کوي او بیا یې حجرې ته ورکوي، یا د باندې کوم مضر یا هغه خارجوي. همداسې په دې حجره کې ځینې نور ارګانیلونه په هسته کې هم شتون لري چې هغه مثلا کروموزومونه دي. دغه کروموزومونه خپله په دې کې ارثي خواص ده. دوی دغه خواص له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالوي. همدغسې هسته بیا په خپل شاوخوا باندې یو پوښ لري. د دې پوښ نوم دی هستوي غشا. د هستوي غشا دنده بیا دا ده چې د سایتوپلازم او هستې ترمنځ اړیکه ټینګوي. همداسې په دغه حجره کې ځینې نور ارګانیلونه هم شتون لري. دې ته موږ تاسو وایو اندوپلازمیک ریټیکولم. اندوپلازمیک ریټیکولم. دغه اندوپلازمیک ریټیکولم په دوه ډوله باندې شتون لري. یو ته وایي دانه‌دار اندوپلازمیک ریټیکولم او بل ته وایي بېدانې یا ساده اندوپلازمیک ریټیکولم. د دواړو وظیفه چې ده دوی پروټین جوړوي. څه کوي؟ پروټین جوړوي. همداسې په حجره کې یو بل مهم ارګانیل شتون لري. دې ارګانیل ته وایي ګولجي باډي. دا ګولجي باډي بیا څه کوي؟ دا بیا د ټولولو یا پیکجینګ دنده په غاړه لري. مختلف مواد راټولوي او بیا یې اړوندو ساحو ته انتقالوي. اوس نو دا حجرې جوړښت سو او په دې کې د حجرې مهم ارګانیلونه یا کوچني غړي سو. حیواني او نباتي حجرې فقط یو څو اساسي توپیر سره لري. که مثلا دلته ولیکمه حیواني حجره او دلته ولیکمه نباتي حجره. حیواني حجره حجروي غشا لري. د حجرې په شاوخوا باندې څه لري؟ حجروي غشا لري. خو نباتي حجره بیا په خپل شاوخوا باندې حجروي دیوال لري او حجروي غشا هم ورسره لري. بل فرق دا دی چې حیواني حجره په خپل ځان کې څه شي؟ کلوروفلاست نه لري. خو نباتي حجره بیا کلوروفلاست یا مثلا هغه جوړښت چې هغه نباتاتو ته زرغون رنګ ورکوي او ځایي ترکیب سره پکې رسېږي، هغه بیا دوی کلوروفلاست لري. او بل یو فرق دا دی چې حیواني حجره چې کوم واکیولونه یا مثلا غټ خالګاوې لري. واکیولونه یې څه دي؟ کوچني دي په حیواني حجره کې. مثلا حیواني حجره په دې کې واکیولونه داسې کوچني کوچني په دې کې هغه فضله مواد یو ځای کېږي بیا اطراح کېږي. خو په نباتي حجره کې بیا همدغه واکیولونه لوی دي. نباتي حجرې لوی واکیولونه لري. که مثلا دا نباتي حجره زه فرض کومه په دې کې بیا د واکیول داسې غټ ساختمان لري، ځکه د واکیول ته اوبه داخلیږي. کله چې مثلا نبات مړاوي واکیول کې چې کله اوبه ډېرې سي د واکیول سره غټ سي، بالاخره حجره هم تازه سي او نبات هم تازه سي. نو دا زموږ ستاسو د اووم ټولګي لومړی درس و. په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو د په نسجونو باندې بحث کوو چې هغه حیواني او نباتي دي. تر بیا